السلام علیکم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ تکړه تازه اوسئ. د یوټیوب درسونه مو شروع کړي او ما د درسونو یوه نوې لاره شروع کړې وه، هغه دا چې هر ځای هر څنګه وي او ما ته یو څه په اړه باندې رایاد شي، نو زه همغه وخت ویډیو ریکارډ کوم او تاسو به د هغې پوینټ په اړه باندې خبرې کوم. ځکه چې دغه ټوټوریال ما ډېر یې وکتل چې مثلا په یو ځای کې ناست په یو ښه پوزیشن کې یا ګرین سکرین کې یا یو کرسۍ دفتر هر څه که نه، او ما غوښتل چې یو اسانه لاره چې په اسانه باندې وکولی شم ستاسو ته موضوعات در رسوم، یو نوې لاره اوسي. نو هغه د نه بله ښه لاره نه شي کېدی چې په هر ځای کې ما ته د یو څه په اړه باندې رایاد چې زه تاسو ته ټوټوریل جوړ کړم، نو هماغه ځای کې زه موبایل راخلم او تاسو سره هغه څیز په اړه باندې خبرې کوم. بیا نو که زه دفتر ته ورسېدم یا خپل کور ته سیسټم ته، نو سکرین تاسو دپاره ریکارډ کوم. نو اوس خو د هر دفتر کې ناست یم او ما ته رایاد شو چې د یوټیوب درسونه پیل کولو. نو یوټیوب نن سبا یو داسې پلیټفارم دی چې لکونه خلک د هغې نه خپل ژوند مخې ته وړي، مالي ضروریات د هغې نه پوره کوي، او د یوټیوب پارټنر پروګرام نه د هغې نه چې دی ډالرې لاسته راوړي. زموږ ستاسو د افغانو په خبره ډالرې، نو ډالرې ګټل چې دي هغه نور ځایونو کې دومره اسانه نه دي څومره چې په یوټیوب باندې اسانه دي، او تاسې کولی شئ چې د یوټیوب شرایط برابرول نه وروسته د یوټیوب پارټنر پروګرام نه ډالرې لاسته راوړئ. او تاسې پوهېږئ نن سبا ډالر په یو کالدار په 100 روپۍ باندې نور په خپله باندې پوهېږي. دا مزاحمان دوی وایي چې زه پارټۍ ته همدغه غږونه راپسې کوي چې بند یې کوي بند یې کوي، خو د یوټیوب په اړه به انشاءالله زه تاسو سره په سکرین کې به نورې خبرې تفصیلي خبرې وکړم. اوس به هلکانو باندې ناوخته راوځي چې ځو نمک منډیله، نو بس صحیح موږ ولاړ شو خپله پارټي به وکړو او تاسو ته بیا زه سکرین حتما ریکارډ کوم. ښه جي، نو تر ټولو لومړی به تاسو څه کار وکړئ، تاسې به یو ټیب کولاو کوئ په ګوګل کروم کې، هر یو براوسر چې تاسو استعمالوئ، او په هغې کې به جیمیل کولاو کوئ. په جیمیل کې به تاسې خپل جیمیل لاګین کوئ. نو د یوټیوب جوړولو لپاره لازمي خبره تاسې خپل جیمیل اکاونټ ولرئ، او جیمیل ساده جوړېږي. تاسې که جیمیل نه لرئ نو بس یوازې جیمیل ساین ان ولیکئ او یو جیمیل اډرس نوم ځان ته انتخاب کړئ او کریټ. جیمیل چې کله تاسې لاګین کړئ نو بیا یو نوی ټیب کولاو کړئ، هلته تاسو یوټیوب کولاو کړئ. نو یوټیوب چې مې کولاو کړو دغلته دې کونج ته وګورئ، ستاسو د نوم په لومړي حرف باندې به یو نشاني په هغې باندې کلیک وکړئ او دلته وګورئ چې کریټ چینل لیکل شوی، نو په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې چینل کریټ کړئ. دغه ځینې تاسې کولی شئ چې نوم ورکړئ، چینل ته یو نوم ورکوو. ټیوټوریلز ان پښتو، یو تصویر انتخابوو او کریټ چینل باندې کلیک کوو. نو دا هم یو چینل جوړ شو. دلته راشئ او یوټیوب سټوډیو باندې کلیک کړئ، نو تاسې به خپل چینل ته ورننوځئ. ویلکم ټو یوټیوب سټوډیو. دغلته به ډیشبورډ، کانټینټ، پلیلیسټ، انالیټکس، کمنټ، سب ټایټل، کاپي رایټ، مانیټایزیشن، کسټمایزیشن او آډیو لایبرري پورې. نو کله چې ویډیو اپلوډ سټارټ کړو بیا به دا ټولې آپشنې فعال شي. نو تر دې ځایه پورې په همدې کې درته ښیم، بیا به د دې نه وروسته د آپشنې چې دي په خپل چینل کې تاسو ته ښیم. دا به د چینل جوړولو طریقه وه، نو ځکه مې په دې کې تاسو ته ویل اوس راځئ دا چینل واپس ډیلیټ کوو. تاسو چې کله چینل ډیلیټ کوئ نو مهمه ده تاسو نه پاسورډ غواړي، هغه باید ورکړئ. زه پاسورډ ټایپ کوم. تاسو نه یو وجه غواړئ چې ولې چینل ډیلیټ کوئ. خپل ایمیل د ساین په ځای باندې لیکي که نه، یو امضا درنه اخلي، نو په هغې ځای باندې خپل ایمیل ولیکئ. نو دا اکاونټ ډیلیټ شو. موبایل کې طریقه ګورو چې موبایل کې یوټیوب چینل څنګه جوړولی شئ. په موبایل کې هم یوټیوب ایپ ته لاړ شئ، او که تاسو جیمیل لاګین کړئ نو هلته ټول جیمیل ښیي، یو داسې جیمیل نه لاګین شئ چې هغه یوټیوب آن لري.
نو بیا دلته لاندې درګورئ دا یو آر چینل په دې باندې کلیک کړئ نو که چینل نو ستاسو د نوي چینل لپاره آپشن یې درکوي همدغه ځای کې تصویر سلیکټ کړئ خپل نوم ولیکئ او کریټ چینل باندې کلیک کړئ ښه انشاءالله چې پوه شوي به یاست پې دا مو د یو چینل جوړولو طریقه او د دې نه وروسته به ویډیو اپلوډ او د هغې ټایټل ټیګز ډسکرپشن تمنیل او کیورډز په دې ټولو باندې به چې دی یو په یو باندې خبرې کوو خو په دغه ویډیو کې ما سره به وغوښتل د یوټیوب په اړه باندې تاسې پوه کړم چې یو چینل څنګه جوړوي شو بل دا چې ما غوښتل تاسې پوه شئ چې د دې نه وروسته به د یوټیوب درسونه پیل کوو نو څنګه چې په اوله کې مو ویل یوټیوب نن سبا یو ډېره مهمه ذریعه جوړه شوې ده فریلانسرانو دپاره یعنې دغه خلکو دپاره چې نه غواړي دا څونه څلور ګور د بل چا کار وکړي چا مزدور اوسي نو یوټیوب یو داسې پلیټفارم دی چې تاسې په خپله باندې خپل بوس هستئ که نه بی یور اون بوس دا داسې کولی شئ چې په خپل کارمند او خپل بوس اوسئ تاسې باندې چې غږ نشته په خپله باندې څومره ویډیوګانې جوړوئ څومره نه جوړوئ څنګه کار کوئ څنګه نه کوئ زیاتې پابندیانې هم نشته که تاسې چېرته یو رسنۍ یو ټلویزیون یا ریډیو سره کار کوئ نو تاسې د خپل مدیر عامل یا د هغه چا چې د چینل ته پیسې ورکوي د هغې نه مجبور یاست چې د هغه د فکر د دایرې نه بهر ونه وځئ خو په یوټیوب کې یا په ډیجیټل میډیا کې دغه سانسور چې دی د منځه تللی دی تاسې په ازادانه توګه باندې کولی شئ چې د خپل فکر مطابق او هغه څه چې تاسې غواړئ تاسې خوښوئ هماغسې کار وکړئ او خلکو ته یې ورسوئ نو همدغې باندې به کوشش کوو موږ هم او تاسې ته زه مثلا د یوټیوب د لارې درسونه وایم دا هم یوه ښه خبره تاسو د یوټیوب د لارې کولی شئ چې خلکو ته نور معلومات ورکوئ ویلاګز جوړ کړئ فوډ چینل جوړ کړئ د خپل دکان دپاره د خپل بزنس دپاره چینل جوړ کړئ زه په امن کتابتون کې ناست یم که زه د کتابخانې مسؤل ویم ما حتما د هر یو کتاب په اړه یو ویډیو جوړوله د کتاب د نوم په اړه چې چا لیکلی په کتاب کې څه دي بیا مې د هغې پرایس یا نرخ تاسو ته ښودلو چې دا کتاب په 100 روپۍ باندې دی او چېرته نه ترلاسه کولی شئ زما مقصد دا دی که تاسې هر کار کوئ تاسې کولی شئ د هغې تر څنګ د یوټیوب نه د خپل کار د پرمختللو لپاره ګټه واخلئ سره د دې کې چې ستاسو یوټیوب مانیټایز ته ورسي د مانیټایز شرایط چې دي په دې باندې مې انشاءالله په یو خاص ویډیو کې خبرې کوم 4000 غنټې واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر تر اوسه پورې نو که به ورسره دا برابر کې سره د تاسې خپل تبلیغ هم کوئ تاسو به د یوټیوب پارټنر پروګرام نه پیسې هم اخلئ نو نننۍ ویډیو په همدغه ځای باندې پای ته رسومي ستاسو به ګټوره تمامه شوي لا نور به هم د همدې چینل نه ستاسې په خدمت کې یم او د مختلفو څیزونو په اړه باندې چې زه به پوهېږم تاسې به بیا هم پوهیږم نو که درسونه راته ګټور ښکاري نو خپل نور ملګري هم چې دی د چینل ته را دعوت کوي او هغوی ته مو وایي چې راځئ دلته یو ځای یو څه زده کوو